دا مسجد چې شروع شوی دا آخر ته رسېدل دا یو کار غواړي، دا حوصله هم غواړي، صبر هم غواړي، اتحاد هم غواړي او داسې یو اراده هم ځان سره غواړي چې دا مسجد د الله دپاره جوړو، د الله د عبادت دپاره، د جمعې د مانځه دپاره، د 5 وخته منځونو دپاره، د اختر د منځونو دپاره داسې یو اراده پکې موجوده وي. که دغسې اراده بیا وي به زموږ تاسو دغه وحدت هم پکې نه خرابېږي، زموږ تاسو وحدت به همداسې پکې دایمي وي. او که موږ تاسو کله وحدت ولرو مسجد به خامخا انشاءالله جوړېږي، په دې کې به هېڅ شک و اشتباه نه وي. نو هغه ملګري چې دا کار په ذمه باندې لري یا په غاړه باندې اخلي، ځکه دا آبادي لویه آبادي ده، په دې اندازه چې موږ ته مقدار وښودل څه دا لوی مسجد ده، د دې آخر ته رسول خامخا کار هم غواړي. دا په دې افتتاح پورې نه مربوطېږي. البته دا که موږ آخر ته رسوو نو یو شی به موږ تاسې نه غواړي چې دا مسجد د الله دپاره جوړو، د عبادت دپاره یې جوړو، نه شهرت ده، نه د چا پکې امتیاز ده، نه د شخص پکې تعظیم ده، نه د یو شخص دپاره ده، نه د یو کلي د یو قوم د یو په اصطلاح د یو پښې دپاره، د دې دپاره نه ده. بس موږ د الله دپاره جوړوو، د الله د عبادت دپاره. په دغه ټکي که موږ تاسې راجمع سو انشاءالله لکه څنګه چې نن افتتاح په خوشحالۍ وسوه، د دې به انتها هم انشاءالله په خوشحالۍ باندې راځي. او نور موږ له خپل طرفه شکه مسؤلینو انشاءالله خبر وکوله څومره زموږ همکاري وس کېږي په داسې مساجدو جوړولو کې، بل چاته معرفي کېدل وي، زموږ خپله شخصا پکې وس وسي، د دې په خاطر چې حدیث موږ یادونه وکړه نو اجر و ثواب نه انشاءالله خالي نه وي. موږ پکې همکار یو. نو الله دې تاسې ټولو ته چې دلته راجمع سوي یاستئ دغسې یو ښه اقدام هم کړی ده، د دې په خاطر چې دلته یو ښه دیني مرکز د عبادت دپاره یو ښه ځای جوړ سي او دې کې فضیلت و اجر ده. الله یې ټولو ته عوض او اجر نصیب وګرځي او الله دې لکه څنګه چې دې شروع په خوشحالۍ وسوه الله یې دې انتها او آخر ته رسېدل په خوشحالۍ سره وکړي.